راځو بوټسټریپ کې پیډینګ یوټیلیټیز وایو. تاسو په سیسس کې هم پیډینګ ویله، تیر کلاس کې موږ مرجن باندې وغږیدو. مرجن سره ورته موږ سره پیډینګ هم دا د لپاره هم یو څه کلاسونه موجود دي چې ګورو له هغه نه کار اخلو. نو پیډینګ مطلب دا دی چې چېرته موږ سره یو رو موجود دی او په دغه رو کې موږ سره یو کالم موجود دی او دغه کالم کې چې کوم موږ ډیټا اخلو، دغه ډیټا دننه خواته موږ غواړو د ډیټا څلور طرف ته یو څه فاصله ولرو. لکه دلته په لاندې مثال کې تاسو ګورئ، نو هماغه کالم د موږ سره د دې څلور خواو ته چې د موږ یو څه فاصله ورکړه تر څو دا چې کوم ډیټا موږ اخیسته چې کوم لیکل موږ کړي تر څو هغه کلیرلی او یا هم صفاله د موږ سره شو شي. نو همدغه ته پیډینګ ویل کیږي او د همدې لپاره بوټسټریپ کې موږ سره یو څه کلاسونه موجود دي چې موږ کولای شو پیډینګ دلته ورکړو. یو خو هغه پیډینګ وی چې مونږ ورکو، بل خبره دا ده چې بای ډیفالت زمونږ چې کوم رو وی او رو کې دننه چې کوم کالمونه موجود وي، هلته لیفت او رائټ کې چې د 15 پکسله الریډي موجود وي. یعنی مونږ چې کله هم یو کالم اخلو د هغه لیفت او رائټ ته چې وی مخکې نه 15 پکسله پیډینګ لګیدلې وي. دا چې ته غواړې هغه زیرو کړې نو ته کولی شو، که ته غواړې هغه زیات کړې نو هم ته کولی شو. نو دا موږ سره د پیډینګ لپاره استعمالیږي. دا مخکې نه موجودي د پیډینګ کلاسونه کوم دي هغه اوس دلته ګورو. د پیډینګ لپاره چې موږ سره کوم کلاسونه راځي نو هغه موږ سره پیډینګ دی. پیډینګ نه مطلب دا چې څلور طرف ته باید موږ سره پیډینګ موجودي. پیډینګ رائټ دی مطلب رائټ طرف ته موجودي. پیډینګ لیفت دی مطلب لیفت طرف ته موجودي. پیډینګ ټاپ دی او پیډینګ باټم دی. او د لپاره چې بوټسټریپ کې کوم کلاسونه راځي نو د هر طرف لپاره موږ یوازې پی لیکو، ډش ورکو، ولته بیا موږ ویلیو ورکو او هغه ویلیو چې موږ ورکو هغه د 0 نه تر 5 پورې ورکول شو. نو د رائټ لپاره چې ده موږ پی ای لیکو یعنی پیډینګ اند او داغه لپاره چې کوم ویلیو ورکو د 0 نه تر 5 پورې ورکول شو. د پیډینګ لیفت لپاره موږ پی اس لیکو یعنی پیډینګ سٹارټ او د هغه لپاره چې کوم ویلیو ورکو 0 نه تر 5 پورې ورکول شو. د ټاپ لپاره پی ټی لیکو یعنی پیډینګ ټاپ او د هغه لپاره چې کوم ویلیو ورکو 0 نه 5 پورې دی او پیډینګ باټم چې دی نو پی بی دا او د لپاره هم موږ ویلیو 0 ټو 5 ورکول شو. د 0 ټو 5 چې کوم ویلیو دی د دې کوم اندازه ده نو د 0 لپاره چې دی 0 پکسل دی، د 1 لپاره 0.25 رم دی، د 2 لپاره 0.50 رم دی، د 3 لپاره 1 رم دی، د 4 لپاره چې دی 1.5 رم دی او د 5 لپاره چې دی 3 رم دی. نو دا مخکې نه ډیفاین شوی دی او همدغه تاسو پیډینګ ورکول شي. کله دې څخه زیات ورکول غواړئ د هغه لپاره به تاسو خپل ورته کسٹم سیسس لیکي او د نه اضافه تاسو پیډینګ نشي ورکول په بوټسټریپ کې. نو اوس یو بل خبره دلته راځي که چیرته تاسو یوازې دا کلاسونه استعمالوي، مثال تراغلی او یو کالم ته تا پی استعمال کو هغه ته 15 پیډینګ ورکړه، نو دا چې کوم پیډینګ تا ورکړی دا په هر ډیوایس کې په هر سکرین کې همدغه یو رقم تخکاری، دا به نه ورکیږي، نه به لری کیږي، نه به کمیږي، نه به ډیریږي. په دې طریقه چې کوم کلاسونه استعمالوي. یا مثال تا رائټ طرف ته پیډینګ ورکړو، دا رائټ طرف ته چې دا په دې ډول کوم پیډینګ ورکړي دا به همیشه په هر سکرین کې موجود یا په دې طریقه هر یو چې استعمالي نو دا به همیشه موجود وي. خو که چېرته ته دغه کار یو بریک پوینټ پورې تړل غواړي او یا هم یو سکرین پورې تړل غواړي نو ته بیا بوټسټریپ ته راځي او بوټسټریپ کې چې موږ سره کوم بریک پوینټس موجود دي شپږ ډوله هغه ته په کتلو سره به ته هر پیډینګ ته یو بریک پوینټ اچي، بیا هغه بریک پوینټ پورې به کار کوي، هغه نه لاندې به کار نه کوي. دا شپږ بریک پوینټس موږ 1300 کلاسونو کې په ډیټیل سره کتلې دي او تاسو به هم نور په دې باندې پوهیږئ. او زه به صرف تاسو ته وایم مثال د پیډینګ سره چې تاسو استعمالوي، د پیډینګ نه مطلب دا چې څلور طرف ته تاسو پیډینګ ورکول غواړئ، د هغه لپاره موږ سره په دې ډول کلاس راځي چې لمړی به تاسو پی لیکئ، ډش به ورکوي، بیا به بریک پوینټ اچوي، هغه نور څه به تاسو ویلیو ورکوي. اوس دا بریک پوینټس تاسو په خوخه ده که تاسو دا یو اچول غواړئ، که دا یو اچول غواړئ، که دا یو اچول غواړئ، نو دا کلاسونه تاسو ته معلوم دي چې دا د ایکس ایکس لارج لپاره دی او دا د ایکس لارج لپاره دی، دا د لارج لپاره، دا میډیم او دا سمال لپاره. یو ځل بیا هم یادونه دا کومه که چې تاسو پی ډش ام ډي ولیکو دلته تاسو ویلیو ورکو، مطلب دا دی چې دا کوم پیډینګ تاسو ورکړي دا به تر میډیم سایز او د میډیم نه بره سایز پورې کار کوي. د کله چې میډیم نه کمیږي یعنی سمال سایز سره دی بیا تاسو سره کار نه کوي ځکه تاسو له بریک پوینټ ټاکلی دی. او که چې ته پی ال جی ویلیو ورکې نو مطلب دا چې دا پیډینګ به ستا تر لارج سکرین پورې نه 992 پکسل پورې کار کوي یا د دې نه زیات چې کار کوي. دنه چې کله ښکته راځي میډیم ته نو بیا د تاسو سره کار نه کوي. همداسې چې تاسو پیډینګ رائټ لیکئ نو تاسو به پی ای لیکئ یعنی پیډینګ اند البته به تاسو بریک پوینټ اچوئ بیا به ویلیو ورکوي. اوس بریک پوینټ موږ سره په دې رقم دي نو تاسو کولی شئ دې نه هر یو استعمال کړئ، خپل هغه نیډ څخه په کتلو سره به تاسو دا استعمالوئ.
لیفت لپاره به تاسو پی ایس لیکئ، بریک پوینټ به اچوئ، ویلیو به ورکوئ. بریک پوینټ تاسو سره په دې طریقه ده. ټاپ لپاره به پی ټی لیکئ، بریک پوینټ به اچوئ، ویلیو به ورکوئ. باټم لپاره به پی بی لیکئ، بریک پوینټ به اچوئ او ویلیو به ورکوئ. نو دا موږ سره د پیډینګ کلاسونه دي په بوټ سټریپ کې چې موږ ترې کولی شو استفاده وکړو. پدې کې ما نه دی کتلی چې پدې کې به پی ایکس وي او پی واي به وي کنه، خو څونه چې زه فکر کوم دا به خامخا وي. لکه تیر کلاس چې موږ کتلی وو چې موږ سره ام ایکس او ام واي وو. ام ایکس نه مطلب دا دی چې مرجن لیفت ټو رائټ، او ام واي نه مطلب دا چې مرجن ټاپ او باټم. دلته هم موږ دا کتل غواړو، عملاً به وګورو چې موږ سره پی ایکس یعنی پیډینګ لیفت ټو رائټ او پی واي پیډینګ ټاپ او باټم شته او کنه. نو زه ایډیټر ته پر دې باندې عملي کار کوو. نو هماغه موږ سره د HTML ساده کوډ دی په ایډیټر کې، نور هیڅ هم نشته. دوه لینکونه دي، یو لینک موږ سره د بوټ سټریپ د CSS دی او بل لینک موږ سره د کسټم CSS دی. او کسټم CSS کې موږ یو څه کلاسونه اخیستي د بارډر لپاره او یو څو څلور کلاسونه نور دي موږ سره د بیک ګراوند کلر لپاره، تر څو چې کوم کالمونه او روګان اخلو هغه تاسو له په اسانۍ سره ښکاره شي. نو موږ به څه کوو، موږ به راځو یو دف واخلو او د دف ته به موږ کلاس ورکوو کنټینر، او په دغه د کنټینر کې به موږ یو بل د واخلو او دې ته به موږ کلاس ورکوو رو، او په دې کې به موږ یو بل د واخلو او دې ته به موږ کلاس ورکوو مثال کال ام ډي او دلته ورته ورکوم 4. نو دا ما ورکړو او دلته ورته لیکم کال 4. اوس دا خو مونږ ولیکو، دې ته به مونږ ورکړم ریډ، نو بارډر به ریډ واخلي، او دې ته به زه ورکړم بلو، نو دا بارډر بلو واخلي، او دلته به زه ورکړم جی، نو دا چې بیک ګراوند کلر به دا یو واخلي چې کوم یو مونږ ورکړی دی. براوزر کړي لوډ کړو، نو تاسو ګورئ دا زمونږ کنټینر دی، دا زمونږ رو ده، په رو کې دننه مونږ سره کالم موجود دی. اوس دغه کالم ته زه غواړم پیډینګ ورکړم. نو دې لپاره چې مونږ پیډینګ ورکول غواړو، نو د هغه لپاره به زه داسې وکړم، دلته به زه لږ زره ډیټا واچوم. نو لاریم به ولیکم او 30 ورډز یا 40 ورډز به ورته واچوم، او دا به مونږ سره پیډینګ لیکل په دې کې راشي. نو دا مونږ سره په دې کې اوس لیکل هم راشي. به تاسو د پیډینګ په هغه اندازه پوه شئ، که څه هم تاسو به CSS کې ما تاسو ته ویلې تاسو پرې ښه پوهیږئ، خو بیا هم. نو اوس دلته وګوره دا لیکل چې دې طرف ته وګورئ په دې ساحه کې، نو دلته مونږ سره الریډي مخکې نسونه موجود دی، 15 پکسله پیډینګ موجود دی، او دلته هم مونږ سره 15 پکسله پیډینګ موجود دی. نو که تاسو غواړئ هر طرف نه جدا نور پیډینګ ورکړئ، نو به راشئ همدې کالم ته، او کالم ته راتګ نه وروسته به پی ولیکئ، فاصله به ورکړئ، ستاسو نه پیډینګ پکار دی. نو که زه دا فلحال 0 کړم او راشم صفر ریلوډ کړم، نو ګوره لیفت او رائټ ته چې کوم پیډینګ و هغه هم ترې ختم شو. که چېرته ورکول غواړئ، نو را به شي مثال که زه 1 ورکړم، نو هر طرف نه به مونږ سره 0.25 رم پیډینګ راشي، او که زه راشم ورته ولیکم چې 2 ورکړم، نو 2 نه مطلب دا چې هر طرف نه به مونږ سره 0.50 تقریبا فکر کوم چې به راځي، لکه ما تاسو ته هلته وښوده، او بل به مونږ سره 3 وي، نو 3 به هم مونږ سره پیډینګ یو څه اضافه راځي، او که زه بیخي راشم ورته 5 ولیکم، نو 5 کې به هم مونږ سره پیډینګ راشي، او تاسو به وګورئ دا مونږ سره 5 پیډینګ دی. نو په دې طریقه تاسو کولای شئ دا پیډینګ څخه استفاده وکړئ. نو لکه څنګه چې ما تاسو ته وی چې دوه کلاسه چې موږ مارجن کې ویلیو، نو هغه بدلته وګورو، لکه موږ سره پی ایکس او پی ایکس موږ سره په پیډینګ کې هم شته دی، مالته نو لیکل. نو دا تاسو له پته ولګي پی ایکس نو مطلب دا دی چې هوريزونټلی، او هوريزونټلی نو مطلب دا چې لیفت او رائټ دواړه ته پیډینګ ورکول غواړم. نو زه راځم ورته لیکم چې پی ایکس 5 کا، نو مطلب لیفت او رائټ دی چې دی هغه باید څونه وي، هغه باید موږ سره 5 پکسل وي. نو ریلوډ کړه، نو ګوره لیفت او رائټ چې دی هغه 5 پیډینګ واخستو، او د 5 نه مطلب 3 ریم پیډینګ دی لیفت او رائټ نه واخستو. نو بل کلاس چې د موږ سره هغه پی واي دی چې هغه ټاپ او باټم لپاره استعمالیږي. نو د براشه پی واي به ورته ولیکي، او مثال ته لیکم چې 5 سیو کړه، راشه ریلوډ کړه، نو ټاپ او باټم نه هم د موږ سره د پی واي په واسطه پیډینګ اخیستل شي. نو دا موږ سره په بوټ سټریپ کې د پیډینګ اړوند کلاسونه دي. اوس دغه پیډینګ چې موږ په دې سیستم لیکو، دا موږ سره په هر یو سکرین کې همدا ډول ښکاري، لکه څنګه چې دلته موږ ته شو کیږي. مثال کې دلته زه راشم یوازې پی ولیکم، نو پی نه مطلب دا چې هر طرف ته پیډینګ ورکړه، نو هر طرف ته ورکړي. دلته زه راځم ورته پی لیکم چې ټي، نو مطلب دا چې پی ټاپ نه ورکړه، نو دا به موږ سره ټاپ نه واخلي. او که زه راشم ورته ولیکم چې پی ای، نو مطلب رائټ نه به واخلي، نو دا به موږ سره رائټ نه واخلي. او که زه راشم ورته ولیکم چې پی اس، نو مطلب دی به لیفت نه اخلي، نو دا موږ سره لیفت شو. او که زه راشم پی بی ولیکم، نو دا به موږ سره باټم نه واخلي. نو دا موږ سره هغه کلاسونه دي. او دغه ټول کلاسونه چې مونږ لیکو، زه به فلحال دا پی پریدم. نو دا مونږ سره چې دی دا په هر سکرین کې همدې ښکاري. که زه رائټ کلیک کړم، راشم انسپیکټ ته، او په انسپیکټ کې چې دا صفحه کوم، نو هر یو سکرین ته چې زه راسیږم یا هر یو سیس ته راسیږم، تاسو ګورئ هغه پیډینګ دلته مونږ سره موجود دی، هغه مونږ سره نه لري کیږي.
اوس که تاسو د یو کار کول غواړئ چې یو خاص بریک پوینټ پورې دا غواړئ هغه نورسته دا تاسو نه په کار تاسو کولای شئ دلته بیا د بریک پوینټ هم ورته اضافه کړئ مثال ورته ورکوم ال جی پورې د موږ سره دا پیډینګ کارو کې هغه نه دی اضافه موږ سره کار نه کوي اوس ال جی نه مطلب دا دی چې 902 پکسل او یا هم لدینه چې زموږ د سکرین سایز غټ وي دا پیډینګ موجود وي خو چې کله لدی څخه کمیږي بیا د موږ سره دا پیډینګ موجود نه وي نو کو زه صفه کم کړم تر 902 پکسل پورې به هیڅ مثلا راځي خو چې کله 902 پکسل نه کمیږي نو بیا به موږ سره څه کیږي دا چې کوم پیډینګ موږ ورکړی دا به موږ سره لري کیږي نو زبراشه 902 پکسل وتا نو دا موږ سره 902 پکسل پورې ګوره موږ سره پیډینګ موجود دی کوله چې کله زموږ د سکرین سایز له 902 پکسل نه کمیږي یعنی چې کله لارج نه میډیم خاطر راځي نو زموږ چې دا کوم پیډینګ دی دا بلې نه ختميږي نو ګوره چې کله ځل 902 نه کم کړم نو ګوره چې کوم پیډینګ موږ ورکړیو هغه لدی څخه ختم شو ولې ختم شو ځکه دلته موږ ورته لیکلي دي چې موږ پیډینګ به ال جی سایز پورې کار کوي چې کله ال جی سایز نه کمیږي بیا موږ سره کار نه کوي نو که زه راشم د ال جی په ځای ورته ام ډي ولیکم نو مطلب زموږ چې دا کوم پیډینګ دی دا به میډیم سایز پورې کار کوي نو که زه سفر لوټ کوم ګوره پیډینګ موږ سره بیرته راغی ولې راغی ځکه فل حال زموږ چې د سکرین کوم سایز هغه ال جی پورې دی نو چې کله زه ام ډي نه ښکته شم نو دا به موږ سره کمیږي نو زموږ سایز ام ډي سو پورې دا سونه شروع کیږي 288 پکسلونه نو که زه راشم او زم دغه سي دا سفر را کوچنی کړم 288 پکسل ته ورسېږو نو هغه چې کله اوس 298 پکسل ته راغلو 288 پکسل اوس چې کله لدی نه کمیږي نو زموږ چې دا کوم پیډینګ دی دا به ختميږي ځکه دلته موږ ورته ویل چې زموږ کوم پیډینګ دی هغه به تر میډیم سایز پورې کار کوي او میډیم چې زموږ کوم سکرین یې هغه 288 پکسل نه شروع کیږي تر 991 پورې 992 نه بیا موږ سره لارج سکرین نه شروع کیږي نو که زه دینه صفه یو هم کم شمه نو زموږ چې کوم پیډینګ دی هغه به موږ سره ختم شي نو دا چې موږ کوم د پیډینګ هر څومره کلاسونه وي هغه ټول موږ کولای شو له بریک پوینټ سره چې کو ترې کار واخلو مثال که زه راشم ته ولیکم چې پی ایکس اور لورکم اور ته مچ دا د موږ سره ال جی پورې کارو کی او سونه 5 نو مطلب چې لیفت رائټ نه دی لا پیډینګ ورکا خو کله پورې ورکا تر څو چې زموږ سایز ال جی څخه زیات وي او چې کله ال جی څخه کمیږي بیا لیفت رائټ چې کوم پیډینګ دی هغه تری ختم کا نو که زه سفر حقیقت کړم نو ال جی پورې باندې موږ سره کار کوي چې کله ال جی نه کمیږي نو دا به موږ سره کار نه کوي پیډینګ موجود دی کنه زه راځم نه حزدونه چې کم کوم پیډینګ دی هغه موږ سره ختم شو نو دا موږ سره په بوټ سټریپ کې د پیډینګ کلاسونه دي چې تاسو کولای شئ لدې نه کار واخلئ